زمانشاه درانی له تیمورشاه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واکمن شو. زمانشاه د تیمورشاه دوهم زوی و، مور یې یوسفزۍ وه. تیمورشاه د مړینې په وخت کې څوک د ځایناستي په توګه انتخاب نه کړ. کله چې هغه وفات شو، زامن یې په کابل کې سره راټول شول. هر یوه د پاچا کېدلو کوښښ کاوه او د همدې لپاره یې بېلابېل سرداران ملګري کړي وو. زمانشاه یو ډېر پیاوړی سردار پايندي خان د ځان ملګری کړ. پايندي خان اعلان وکړ تر څو تیمورشاه د ټبر ټول وګړي او امیران راټول شي. هغوی چې کله سره راټول شول او په یوه قصر کې کښېناستل، نو زمانشاه او پايندي خان ترې راووتل. د ماڼۍ دروازې یې بندې کړې. پوځ یې تر ماڼۍ راتاو کړ او امیران یې مجبوره کړل تر څو له زمانشاه سره مرسته وکړي. امیرانو هم له زمانشاه سره بیعت اعلان کړ، خو د زمانشاه وروڼو او د تیمورشاه زامنو بیعت ونه مانه. په همدې وخت کې چې زمانشاه د پاچا په توګه اعلانېدو، همایون په کندهار کې و. هغه د زمانشاه واکمني ونه منله. ځان یې د مشر په توګه د پاچاهۍ حقدار وګاڼه. له یوه پوځ سره له کندهاره راوخوځېد. په کلات کې د زمانشاه او همایون پوځونه سره مخامخ شول. همایون ماتې وخوړه او د کندهار په لور وتښتېد. زمانشاه چې کله پاچا شو، د رحمت الله خان په نوم کس چې د سدوزي قبیلې څخه و، د خپل وزیر په توګه وټاکو او د سرفراز خان لقب یې ورته ورکړ. زمانشاه غوښتل تر څو د خپل نیکه برم راژوندی کړي. د همدې موخې لپاره یې ډېرې هڅې وکړې. پوځونه یې راجمع کړل. د پنجاب په لوري وخوځېد. کله چې تر اباسین واوښت، د همایون د پرمختګ خبر یې واورېد. بیرته ناهیلی راوګرځېد او له همایون سره یې جنګ وکړ. همایون یې زنداني او ړوند کړ. بیا یې پوځونه راجمع کړل او د سیند په لور وخوځېد تر څو د تالپور د سردارانو غوږ ور وپېچي. خو په سیند کې و چې ورته له هرات څخه د شاه محمود د وړاندې تګ خبر ورغی. نو له همدې امله یې د میر فتح علي خان تالپور سره سوله وکړه او درېیمه خراج یې ورته وبخښو. خپله په بیړه راوګرځېد. محمود ته یې په ګرشک کې شرموونکې ماتې ورکړه. هرات یې ونیو، خو له محمود سره د سولې له امله یې ورته بیرته پرېښود. په 1895 زېږدیز کال بیا د پنجاب د تسخیر لپاره راووت. په حسن ابدال کې و چې د محمدشاه قاجار د حملې خبر یې واورېد. بیرته د کابل په لوري راغی، خو محمدشاه قاجار سولې ته غاړه کېښوده. په 1996 زېږدیز کال یې بیا پر پنجاب حمله وکړه. لاهور یې ونیوه. غوښتل یې پر هند حمله وکړي، خو د محمود د سرغړونې یې واورېدل. راغی، محمود یې مات کړ او هرات یې خپل زوی قیصر میرزا ته ورکړ. په 1998 زېږدیز کال لاهور ته راغی. له سیکهانو سره یې سوله وکړه، خو د محمدشاه قاجار د حملې خبر یې واورېد. په هغه لوري ولاړ، خو محمدشاه قاجار له ډګر څخه په شا شو. په دې جګړه کې د محمدشاه قاجار موخه دا وه تر څو زمانشاه مخ له هند څخه واړوي. محمدشاه د انګریزانو په لمسون په افغاني خراسان حمله وکړه. انګریزان د لاهور په نیولو ووېرېدل او په دې طرحه کې شول چې زمانشاه به ترې هند ونیسي. نو ځکه یې د محمدشاه قاجار ته وویل تر څو په هرات حمله وکړي او د زمانشاه مخ له هند څخه واړوي. زمانشاه بیا هند ته له پوځ سره د تلو جوګه نه شو. کله چې زمانشاه له محمدشاه قاجار سره لانجه غوڅه کړه، نو بیرته کابل ته راوګرځېد. په کابل کې د سردار پايندي خان او نورو سردارانو له سازش څخه خبر شو. د پايندي خان او نورو سردارانو د وژلو امر یې وکړ او د پاينده خان په زوی فتح خان پسې هم خلک واستول، خو هغه ترې وتښتېد او له محمود سره یو ځای شو. محمود او فتح خان په هرات حمله وکړه. هرات یې ونیوه او د بارکزیو په مرسته یې په کندهار حمله وکړه. کندهار یې ونیو او د کابل په لوري وخوځېدل. زمانشاه چې کله د محمود له وړاندې تګ څخه خبر شو، مقابلې ته یې ور ودانګل، خو ماتې یې وخوړه. د پېښور په لوري په شا سو. محمود کابل ونیو او په زمانشاه پسې یې لښکرې ولېږلې. زمانشاه هم د پېښور خواته په تېښته شو. په لاره یې د جلال اباد په سیمه کې د ملا اشوک شینواري کلا ته پناه یووړه. ملا اشوک شینواري په ډېره بې ننګۍ سره په داسې حال کې چې د میلمه پالنې قدر یې ونه کړ، محمود ته د زمانشاه خبر ورکړ. محمود هم یوه ټولۍ د زمانشاه د نیولو لپاره ولېږله.
زمانشاه یې په 1818 کال کې ونیوه او ړوند یې کړ او د کابل په بالاحصار کې یې بندي کړ. همهغه وخت چې زمانشاه د اشوک په کلا کې بندي و، د کوهنور مشهور الماس او نور جواهرات یې هلته خوندي کړل. کله چې شاه شجاع په 1823 کال کې محمود مات کړ، نو زمانشاه یې خلاص کړ. هغه هم د کوهنور الماس او نور جواهرات هغه ته ور وښودل. محمود له ځان سمولو وروسته بیا په کابل حمله وکړه. شاه شجاع یې مات کړ او کابل یې ونیو. شاه شجاع د پېښور په لوري وتښتېد او زمانشاه یې هم له ځان سره ملګری کړ. هلته د انګریزانو په پناه کې اوسېده او همهلته وفات او ښخ کړی شو.